سلام ګرانو زده کوونکو، څنګه یئ؟ علیکم سلام معلم صاحب، ښه یو. ښه ډېره ښه ده چې ټول روغ او رمټ یئ او پوهېږئ چې نن به په ټولګي کې له دوه داسې میلمنو سره به مخ شئ چې پرته له هغوی حتی ژوند امکان نه لري. معلم صاحب، دا میلمانه به څوک وي؟ تاسې پسې خو هېڅوک په دروازه را دننه نه شو. دا رښتیا له دې میلمنو سره موږ هره ورځ سره کار لرو، خو کله مو په داسې نظر نه دي ورته کتلي چې نن یې غواړو ورته وګورو. معلم صاحب، دا خو د امونیا او اوبو مالیکولي جوړښتونه دي که نه؟ بلکل محمد جانه، له میلمنو مې موخه د همدې موضوعاتو په هکله خبرې کول دي، خو مخکې له دې چې په دې موضوعاتو باندې په تفصیل سره خبرې وکړو، څه فکر کوئ کله چې موږ د مالیکولونو نړۍ ته دننه شو نو لومړی مو څه په ذهن کې راځي؟ معلم صاحب، ښکاره ده چې دا به مو ذهن کې ګرځي چې دا مالیکولونه څنګه جوړیږي او دوی یو بل سره څنګه اړیکې ټینګوي. بلکل همداسې ده امزاد جانم، خو دا چې په نننۍ خپرونه کې د دې موضوعاتو ترڅنګ د خپلو ځانګړو میلمنو په هکله نور څه لولو، دا به د لیدونکو سره یو ځای په سکرین باندې وګورو. د درس عنوان څلور سطحي مالیکولونه او بېلګې. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې څلور سطحي یا څلور مخییز مالیکولونه تشریح کړي، د اوبو په مالیکول کې د ازادو جوړو الکترونونو اغېز تشریح کړي، د امونیا د مالیکول جوړښت او د اړیکو ترمنځ زاویه یې تشریح کړي. سلام، تاسې هم ستړي به شئ. هیله ده چې روغ رمټ او خوشحاله به اوسئ. په نننۍ خپرونه کې موږ غواړو چې د څلور مخییز مالیکولونو ترڅنګ په امونیا او په اوبو مالیکولي جوړښتونو باندې هم خبرې وکړو او همداسې نور مهم موضوعات هم ولولو، خو لومړی به پیل له څلور مخییز یا هم څلور سطحي مالیکولونو څخه وکړو. څلور سطحي یا څلور مخییز مالیکولونه. څلور وجهي یا څلور مخییز مالیکولونه هغه اندسي فضایي شکلونه دي چې مرکزي اتوم پکې له څلورو نورو اتومونو یا ګروپونو سره اړیکې لري چې دا اتومونه یا ګروپونه د څلور وجهي په کونجونو کې ځای نیسي. دا ډول هندسي فضایي شکلونه ډیر عام او ثابت دي. د بېلګې په توګه د میتان، امونیا او د اوبو د مالیکولونو او د امونیم ایون د مرکزي اتوم په شاوخوا کې څلور الکتروني جوړې شتون لري چې یا د الکتروني جوړې په آزاد ډول واقع او یا هم د اړیکو په جوړېدو کې ونډه اخیستې ده. د دې جوړو په منځ کې د دفع قوه قرار لري، د دې لپاره چې دغه قوه کمه شي د هغوی مالیکولي اوربیټالونو ترمنځ زاویه لویږي او د مرکزي اتوم سره تړل شوي اتومونه یو له بل څخه لرې واقع کیږي او د اړیکو جوړونکي الکتروني جوړې او همداراز ازادې الکتروني جوړې د څلور وجهي کونجونو یا هم راسونو کې ځای نیسي. معلم صاحب، په ټولو مالیکولونو کې اتومونه د څلور وجهي په کونجونو کې ځای نیسي؟ نه محمد جانه، داسې نه ده. په ټولو مالیکولونو کې اتومونه د څلور وجهي په کونجونو کې ځای نه نیسي. تاسې دې شکلونو ته متوجه شئ. دلته تاسې ګورئ چې د امونیا په مالیکول کې د مالیکول اتومونو څلور سطحې جوړې کړي دي، خو د امونیا مالیکول ترایګونال پیرامید یا هم درې وجهي هرم او د اوبو مالیکول زاویوي شکل لري. دا په یاد ولرئ چې د میتان په مالیکول کې او همداراز د امونیم په ایون کې د اتومونو ترمنځ ټولې اړیکې یو شان دي. اوس پوه شو محمد جانه؟ هو معلم صاحب، په دې معنی چې د هغوی مالیکولي جوړښتونو ته فرق کوي. آفرین محمد جانه. ښه نو په مالیکولونو کې د اتومونو ترمنځ پر کوولنسي اړیکو سربیره نورې اړیکې هم شتون لري. دا چې د دغو اړیکو مالیکولونه کوم ډول جوړښت لري دا به دلته وګورو. په مالیکولونو کې د اتومونو ترمنځ پر کوولنسي اړیکو سربیره نورې اړیکې هم شتون لري چې د کوارډینیشن اړیکو په نوم یادیږي. دا اړیکې له کوولنسي اړیکو سره یو شان ارزښت لري او کوم توپیر سره نه لري. معمولاً د کوارډینیشن اړیکې لرونکي مالیکولونه څلور وجهي جوړښت لري او د اتومونو د اړیکو ترمنځ زاویه یې 1.9.5 درجې ده، مګر د امونیا په مالیکول کې د اړیکو ترمنځ زاویه 1.5 درجې
او د اوبو په مالیکول کې بیا د اړیکو ترمنځ زاویه 104.5 درجې ده. په بیلابیلو مالیکولونو کې د اړیکو ترمنځ زاویو د توپیرونو د توضیح لپاره دوو عالمانو نیهوم او ګلسپي د ولانسي الکتروني جوړو د دفع تیوري په دې ډول وړاندې کړه. څرنګه چې د اتومونو الکتروني ازادې جوړې د اړیکو جوړونکو الکتروني جوړو په نسبت هستې ته نږدې دي، له همدې کبله دا الکتروني جوړې په قوت سره له نورو جوړو څخه دفع کیږي. ښه نو د الکتروني جوړو ترمنځ دفع له دې سلسلې سره سم بدلون کوي. ګورئ تاسو وینئ چې دلته د امونیا په مالیکول کې لیدل کیږي چې د الکتروني ازادې جوړې او همداراز د اړیکو جوړونکو الکتروني جوړو ترمنځ د دفع قوه د دې لامل کیږي چې د الفا زاویه د څلور وجهي زاویې یا هم 109.5 درجې په نسبت لویه او د بیتا زاویه لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ د څلور وجهي زاویې په نسبت کوچنی وي. خو د ویل شویو توضیحاتو سره سم موږ ویلی شو چې د اوبو په مالیکول کې د ګاما او د تیتا زاویه د 109.5 درجو په نسبت لویه، خو د الفا زاویه بیا 104.5 درجې ده، لکه په دې شکلونو کې چې تاسو وینئ. په دې اړه د نورو موضوعاتو تشریح ته له یوې لنډې دمې څخه وروسته دوام ورکوو. نو موږ سره پاتې شئ. اوس هم یوه لنډه دمه. سلام، بیا هم د کیمیا ښوونیزې خپرونې دویم برخې ته مو هرکلی کوم. هیله ده چې درس ته مو پوره توجه کړې اوسي. موږ په تېره برخه کې د څلور مخییز مالیکولونو ترڅنګ د امونیا او د اوبو په مالیکولونو کې د زاویو په هکله خبرې وکړې. د خپرونې په دې برخه کې هم همدې بحث ته دوام ورکوو. نو ملتیا مو وکړئ. ښه نو د سلفیټ او د سلفاید آیونونو د مالیکولونو جوړښت هم تتراهیدرال دی، لکه په دې شکلونو کې چې یې وینئ. ګرانو زده کوونکو، دا د سلفیټ لکه څنګه چې تاسو ګورئ او د سلفاید د آیونونو د مالیکولونو جوړښتونه دي چې شکلونه یې تتراهیدرال ته ورته دي. خو د سلفیټ او د سلفاید پر آیونونو سربیره داسې مالیکولي جوړښتونه هم شته دي چې پکې څو یا هم 5 شپږ او ولانسي الکتروني جوړې شتون لري، لکه د فاسفورس پنتا کلوراید مرکب مالیکول. تاسو یو ځل متوجه شئ. د فاسفورس پنتا کلوراید مرکب له 5 لکه څنګه تاسو ګورئ الکتروني جوړو څخه جوړ شوی او همداراز ترایګونال بای پیرامید جوړښت لري چې ترمنځ یې زاویه هم 90 او 120 درجې ده. په دې مالیکول کې تاسو وینئ چې د کلورین 2 اتومونه د پیرامید په منځنۍ برخه کې او 3 دغه نوره اتومونه بیا د پیرامید په استوایي برخه کې قرار لري. ښه نو اوس به هم د اوبو په مالیکولي جوړښت باندې ځان پوه کړو چې څه ډول جوړښت لري. راځئ نو چې په دې اړه چمتو شوي معلومات هم دلته وګورو. د اوبو مالیکولي جوړښت. د اوبو مالیکول ډایپول مومنټ مثبت او منفي دوه مخالف چارجونه لري. که د اوبو مالیکول خطي وای، په دې صورت کې به د هایدروجن او اکسیجن ډایپول مومنټ یو له بل سره متقابلا جبران کېده او په پایله کې به د اوبو د مالیکول ډایپول مومنټ هم صفر او مالیکول به قطبي نه وای. د ډایپول مومنټ پدیده د اتومي اوربیټال په واسطه ټاکل کیږي چې د اړیکو په جوړولو کې برخه اخلي. که چیرې اکسیجن د اړیکو جوړولو لپاره د 2 پی اوربیتالونه کارولي وای، نو د اوبو په مالیکول کې به یې له هایدروجن سره زاویه 90 درجې وای. خو علمي څېړنو دغه ښودلې ده چې له هایدروجن سره یې زاویه 104.5 درجې ده، لکه په دې شکلونو کې چې وینئ. ګورئ زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو په دې شکلونو کې وینئ، د اوبو په مالیکول کې د اکسیجن اتوم sp3 هایبریډ حالت لري او همداراز 2 جوړې اړیکه جوړونکي الکترونونه او 2 جوړې آزاد الکترونونه لري.
د اکسیجن ازاده جوړې الکترونونه د اړیکې جوړونکي جوړې الکترونونه دفع کوي او د اړیکو ترمنځ زاویه یې کوچنۍ کوي. معلم صاحب که رښتیا ووایم ستا نه به سم خلاص نه شو کیدلی شي دغه برخې لږه نوره هم واضح کړئ. دا سر چې داسې په اسانۍ خلاصېدی نو اوس به چېرته په کیمیايي لابراتوار کې په کشفیاتو بوخت وی. حمزه جانه دا ستا په شان مضره حشره چې څنګ ته خوځېږي نو دا شته کشفیات چې وساتي بیا یې هم توره کړي وي. ښه شه چې تا هم راپوره کړه خیر دې م طرف ونیوه. حمزه جانه محمد جان خو نور څه نه دي کړي یوازې د مظلوم لاسنیوی یې کړی. طارق جان خو هر وخت ستا د ګزارونو لاندې وي. معلم صاحب حمزه مې لکه ورور داسې دی ځکه ورته څه نه وایم کینې زه خو چېرته په پوزه مچ هم نه پرېږدم. ښه نو سمه ده د دې لپاره چې وخت مو ضایع نه شي راځئ چې د اوبو مالیکولي جوړښت په هکله دغه معلوماتي کڅوړه وګورو چې طارق جان هم ښه پرې پوه شي. د اوبو په مالیکول کې دوه جوړې الکترونونه د اکسیجن او هایدروجن ترمنځ په اړیکو جوړولو کې ونډه لري او د اکسیجن پر اتوم دوه جوړې آزاد الکترونونه باقی پاتې کیږي. په دې ماډل کې وینئ چې د اکسیجن پر اتوم آزادې جوړې الکترونونه شتون نه لري نو ځکه مالیکول خطي جوړښت غوره کوي. دا د اړیکو جوړونکي جوړو الکترونونه دي. که یوه آزاده جوړه الکترونونه ورباندې واقع شي نو د هایدروجن اتومونه لاندې خواته دفع کوي او که یوه بل آزاده جوړه هم ورباندې ورزیاته شي نو د هایدروجن اتومونه نور هم لاندې خواته ټیل وهي او زاویوي جوړښت غوره کوي. نو په همدې اساس آزادې جوړې الکترونونه د مالیکول د شکل په ټاکلو کې مهم رول لوبوي. طارق جانه اوس دې سر پرې خلاص شو؟ معلم صاحب ښه سم پوه شوم. ښه نو تر دې ځایه خو په درس کې کومه پوښتنه نه لرئ که نه؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. نو د امونیا په مالیکولي جوړښت باندې د یوې لنډې دمې څخه وروسته په تفصیل سره غږیږو. قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو یوه کوچنۍ غوندې دمه اخلو بېرته زه راګرځو. بیا هم ښه راغلی د خپرونې وروستی برخه ده. مونږ په دوو تیرو برخو کې د اوبو مالیکولي جوړښت ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو باندې هم خبرې وکړې. اوس هم د امونیا په مالیکولي جوړښت باندې غواړو چې خبرې وکړو. نو هیله ده چې خپرونه تر پایه راسره وڅارئ. ښه نو د امونیا په مالیکولي جوړښت کې د نایتروجن اتوم د 2 پی اوربیتالونو 3 طاقه الکترونونه کارولی دي چې په یوه عموده سطحه باندې شتون لري. لکه دې شکلونو ته تاسو ځیر شئ. ګورئ څېړنو ښودلې ده چې د امونیا په مالیکول کې د اړیکو ترمنځ زاویه 107 درجې ده او همداراز لکه څنګه چې تاسو وینئ د نایتروجن اتوم هم sp3 هایبریډ حالت لري. د sp3 له 4 اوربیټالونو څخه یو اوربیټال د ازادو الکتروني جوړو په واسطه نیول شوی دی خو د هغه 3 نور اوربیټالونه د اړیکو د الکتروني جوړو په واسطه ډک شوي دي. په یاد ولرئ چې ازاده جوړه الکتروني اوربیټال په اړیکو جوړونکو جوړو باندې اغېزه کوي او له ځان څخه یې دفع کوي چې له کبله یې د هایدروجن د اتومونو ترمنځ زاویه کوچنۍ کیږي لکه په دې شکل کې چې تاسې وینئ. یعنی ټرایګونال پیرامید شکل غوره کوي. فکر کوم چې په دې موضوع باندې سم پوه نه شوئ. معلم صاحب داسې لږ لږ پرې پوه شو خو بیا هم که په دې برخه کې لږ وضاحت راکړئ نو ډېره به ښه شي. ولې نه محمد جانه د دې لپاره چې دغه موضوع مو هم لکه د اوبو مالیکولي جوړښت په څېر ښه سم صحیح زده شي نو راځئ چې دغه معلومات په سکرین باندې وګورو تر څو تاسو ښه صحیح پوه شئ. دا د امونیا د مالیکول د توپ او ملي ماډل دی. په دې ماډل کې لیدل کیږي چې د نایتروجن اتوم د هایدروجن له 3 اتومونو سره اړیکه لري او یوه جوړه آزاد الکترونونه د ګلابي توپ په واسطه ښودل شوي دي. د دې مالیکول شکل پیرامید یا هرم ته ورته دی.
د امونیا په دې ماډل کې ازادې جوړې الکترونونه نه دي ښودل شوي. دا د امونیا مالیکول فضایي ډک شکله یا سپیس فیلډ ماډل دی. په دې ماډل کې د نایتروجن اتوم د sp3 هایبریډ اوربیټال لري چې د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ اړیکه د دوی د sp3 او s اوربیټالونو له تداخل څخه رامنځته کیږي. د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ د اړیکې اوږدوالی 1.102 انګستروم او د هایدروجن ترمنځ زاویه 107 درجې ده چې دا د تتراهیدرایل له معمولي زاویې یعنی 109.5 درجې څخه کوچنۍ ده. ځکه ازاده جوړه الکترونونه د دې سبب شوي چې په اړیکه جوړونکو جوړو باندې فشار وارد او ترمنځ یې زاویه را کوچنۍ کړي. دا ماډل د امونیا د الکتروني وریځې یا الکترون کلاود ماډل دی چې د امونیا لپاره دا ډول ماډل ډیر دقیق او صحت لري. له خوښۍ مو ښکاري چې اوس هر څه درته واضح شول او کومه پوښتنه هم نه لرئ، که نه ده داسې؟ همداسې ده معلم صاحب. معلم صاحب اوس نو بیخي واضح شو ځکه چې هر څه د شکلونو سره په ویډیو کلیپ کې تشریح شوي وو، نو د پوښتنې کولو ځای پرې نه ښود. ډېر ښه. اوس نو هم د خپرونې په دې برخه کې غواړو چې یو ګروپي فعالیت ترسره کړو. دا هم د فعالیت موخه او کارېدونکي توکي. د فعالیت موخه زده کوونکي به د دې فعالیت تر پای وکولای شي چې په درې بعدي فضا کې د اتومونو جوړښت تنظیم کړي. کارېدونکي توکي او لوازم: 3 توش قلمونه، 3 سپینې A4 پاڼې، د موډلونو کیټ او سکرین. د دې فعالیت کړنلاره دا ده چې لومړی به تاسو ته په سکرین باندې د زینون تترا فلورایډ مالیکولي فورمول وښودل شي. په تاسو کې به محمد یاد مرکب د لیویس جوړښت رسم کړي. داراز تاریخچان به د موډلونو د کیټ په مرسته د هغه موډل جوړ کړي او حمزه جان به یې هم هندسي جوړښت رسم کړي. خوښه مو ده؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. نو تاسې دغه کارېدونکي توکي هم در واخلئ او یو ځلې بیا وروسته سکرین ته متوجه شئ. پوښتنه: د زینون تترا فلورایډ د مالیکول د لیویس او هندسي جوړښت رسم او هم یې د موډلونو د کټ په مرسته ماډل جوړ کړئ. طارق جانه لکه چې سور بولي درنه هیر دی. هو والله محمد جانه نه پوهېږم چې له کوم ځایه پیل کړم. ورول خو دې شته که نه، اول یې د کیټ څخه دا د زینون عنصر راواخله، بیا یې څلور خواو ته د اړیکې ورکړه او د اړیکو په سر دا د فلورین عنصر د اشنه توپونه ونښلوه. مننه محمد جانه چې کار درته اسانه کړ. سمه ده، همداسې به وکړم. محمده په تاسو کې دا بیګانه لکه چې یم لږه مرسته خو راسره وکړئ ظالمانو. ته خو کیمیا پوهې ته کله زموږ مرستې ته اړتیا لرې. حمزه جانه ته به ولې بېګانه یې، موږ در سره مرسته کوو. ته اول د جوړښتي شکل داسې جوړ کړه.
بیا هندسي فضایي جوړښت داسې جوړ کړه چې په منځ کې زاویه 90 درجې وي. معلم صاحب زمون کار تمام شو. ډېر ښه. نو زه به هم لومړی تاسو ته د زینون تترا فلوراید مرکب د لیویس جوړښت، موډل، همداراز جوړښتیز شکل او هندسي فضایي جوړښت درښکاره کړم. تاسې هم له خپل فعالیت سره مقایسه کړئ. سمه ده معلم صاحب. ډېر ښه. نو لومړی هم د لیویس جوړښت ګورو. خانم محمد جانه اوس دې خپل رسم کړی شکل ښکاره کړه. آفرین محمد جانه پوره خواري دې پرې کړې. راځئ چې اوس یې هم موډل په سکرین وګورو. طارق جانه تاسې مو هم خپل جوړ کړی موډل ښکاره کړئ چې همداسې دی او که نه. ډېر ښه طارق جانه. ښه نو اوس یې هم جوړښتیز او هندسي فضایي جوړښت په سکرین باندې ګورو. اوس به نو وګورو چې حمزه جان په شکل باندې څومره خواري کړې. معلم صاحب سره د دې چې زما کار ډېر سخت و، خو له محمد جانه ډېره زیاته مننه کوم چې مرسته یې راسره وکړه او دا شکلونه مې داسې رسم کړه. آفرین، شاباس، تاسو ټولو ډېره ښه خواري کړې وه. ګورئ د اوکتاهیدرال د شکلونو رسمول څه ساده کار نه دی. ستاسو خواري د ستاینې وړ ده. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، ننني درسي موضوعات مو همدومره وو. تا هم د زده کړې پایلې. د زده کړې پایلې: زده کوونکو زده کړل چې څلور وجهي یا څلور مخییز مالیکولونه هغه هندسي فضایي شکلونه دي چې مرکزي اتوم پکې له څلورو نورو اتومونو یا ګروپونو سره اړیکې لري. دا اتومونه یا ګروپونه د څلور وجهي په کونجونو کې ځای نیسي. د اوبو په مالیکول کې د اکسیجن اتوم د sp3 هایبریډ حالت لري چې دوه جوړې د اړیکو الکترونونه او دوه جوړې آزاد الکترونونه پکې شتون لري. د اکسیجن آزادې جوړې الکترونونه اړیکې جوړونکي جوړې الکترونونه دفع کوي او د اړیکو ترمنځ زاویه یې کوچنۍ کوي. د امونیا په مالیکول کې نایتروجن اتوم sp3 هایبریډ حالت لري. د sp3 له څلورو اوربیټالونو څخه د هغه یو اوربیټال د ازادو الکتروني جوړو په واسطه نیول شوی دی. دا ازاده جوړه الکترون لرونکی اوربیټال په اړیکه جوړونکو جوړو باندې اغېزه کوي او له ځان څخه یې دفع کوي چې له کبله یې د هایدروجن د اتومونو ترمنځ زاویه کوچنۍ او 107 درجې کیږي. ګرانو دوستانو، خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.